سلامونه مې قبول کې دوستانو. نورا احساس ولی په ویډیو کې خپل مخ کار کړی دی. هغه ویډیوګانې تاسو سره شریکوم چې د هغې څه مقصد چې په ویډیو کې مخ کار کړی دی. دلته را سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو سره هم دغه ویډیوګانې شریک کړم. قدرمنو، نورا احساس به هم تاسو ډیره ښه پیژنئ چې هغه ځان ته د پښتو شاعره وایي. په پښتو کې ماته ګوډه شاعري هم کوي چې څو ورځې وړاندې د هغه د سید ولی شاه په نوم یو کس سره په سوشل میډیا باندې داسې لانجه راغله چې هغه پرې دعوه کړې وه چې ته زما ښځه یعنی زما میرمن یې او نورو کسانو سره به انټرویوانې نه کوي او نه به نورو کسانو سره ملاویږي. چې د هغې نه پس دی هم خپله په سوشل میډیا باندې لایو ویډیوګانې کړې وې او ویلي وو چې تاسو ما مجبوروي چې زه خپل مخ کار کوم، ځکه چې زه خو په حیا عزت کې خپل شاعري کوم، هیڅ چاته مې هم خپل مخ نه دی څرګند کړی او تاسو چې بار بار ما پسې ویډیوګانې جوړوئ نو ستاسو همدغه مقصد دی چې زه نور مخ کار کوم او هغه کارونه شروع کړم چې نورې جنکۍ کوي. نو همدغه وو چې دی هم خپل مخ کار کړی دی او ډېرې ویډیوګانې په ټیک ټاک او په یوټیوب باندې شته چې په هغې کې دی خپل مخ کار کړی دی او د ځان نه یې ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو درنو دوستانو، هیڅ کله هم داسې کارونه نه دي کول پکار لکه نوره احساس یې چې کوي، ځکه چې هغه یوه پښتنه ده، یوه تورسرې ده، په قلارې د په کور باندې کینی او که هر کله څوک سوشل میډیا ته راوځي او یو بل پسې لایو ویډیوګانې جوړوي نو ضرور به بیا دغسې حالاتو سره مخ کیږي او خلک به پرې دعوې کوي چې دا زما ښځه ده. دا وه د پښتو پوسټ یو ویډیو او د هغه تصویرونو او ویډیوګانو حقیقت چې در تاسو مو در ورسوو چې نوره احساس پکې مخ کاره کړی دی. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.